سلامونه او وخت مو بخیر. پام لرم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د لیندۍ 9 نیټه ده چې د 2015 کال د دسمبر له 20 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد الجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په مزارشریف کې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د پلاستیکي محصولاتو فابریکه جوړیږي. د دفاع وزارت لوی درستیز له شنونکو رسنیو سره د همغږۍ غونډه وکړه. د هرات پوهنتون د کیمیا په نوم مینځونکي توکي نندارې ته وړاندې شول. او جاپان له افغانستان سره 19.5 میلیونه ډالرو بشري مرسته کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په مزارشریف کې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د پلاستیکي محصولاتو فابریکه جوړیږي. یو ایرانی پانګوال د یو افغان سوداګر په همکارۍ د بلخ ولایت په مرکز مزارشریف ښار کې د پلاستیکي محصولاتو تولید لپاره د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت صنعتي فابریکه جوړوي. دغه فابریکه د مزارشریف ښار په ګوریمار سیمه کې پر شاوخوا 10,000 متره مربع ځمکه جوړیږي چې هره میاشت به د 1000 ټنه پلاستیکي بوجۍ او نور اړینو پلاستیکي توکو د تولید ظرفیت ولري. ویل کېږي چې یاده فابریکه به تر راتلونکو 4 میاشتو پورې خپل فعالیت پیل کړي. د دفاع وزارت لوی درستیز له شنونکو رسنیو سره همغږۍ غونډه وکړه. د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د هیواد له سیاسي او نظامي چارو شنونکو او د رسنیو له مسؤلینو او استازو سره د همغږۍ او همکارۍ په موخه غونډه کړې ده. فطرت د رسنیو له استازو مننه کړې چې د امنیت په تامین کې خپل رول لوبولی او له دفاعي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. لوی درستیز زیاته کړې په تیرو 4 کلونو کې افغان ځواکونو په پوره زړورتیا تېري کوونکو ته ځواب ورکړی او ګاونډیانو ته هم ثابته شوي چې څوک په افغانستان یو ګزار وکړي 100 چنده ځواب به ورکول کېږي. همداراز دې غونډې کې د سیاسي او نظامي چارو شنونکو پخوانیو جنرالانو او د رسنیو استازو د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل ملاتړ څرګند کړی. د هرات پوهنتون د کیمیا په نوم مینځونکي توکي نندارې ته وړاندې شول. د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په لومړي ځل د هرات پوهنتون د ساینس پوهنځي له لوري تولید شوي مینځونکي توکي نندارې ته وړاندې شول. د کیمیا په نوم د توکو د لوښو مینځلو، لاسونو مینځلو او ښیښو پاکولو شامپوګانې شاملې دي. د هرات پوهنتون رئیس عبدالغني حقانی د ساینس پوهنځي نوښت ستایلی او ټینګار یې کړی چې پوهنتون باید د نورو عملي او تولیدي نوښتونو ملاتړ وکړي. او وروستۍ خبر دا چې جاپان له افغانستان سره 19.5 میلیونه ډالرو بشري مرسته کوي. په کابل کې د جاپان سفارت ویلي چې دغه هیواد حکومت له افغانستان سره 19.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي. یاد سفارت ویلي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سازمانونو او د جاپان د نادولتي مؤسسو لارې به د بشري مرستو او بنسټیزو اړتیاو په برخه کې ولګول شي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.